سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو بیګا چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکړي. صحابه وی چې یا رسول الله بیګا مونږه څه خوب نه دی وی وکه دی بیګا ما یو خوب لیدلې. ټول صحابه سرنګون شو او وګی وی زه پروت مو یو دوکا سراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سره زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی. و ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی. و دوه کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکې ځه. وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور په لاسونو او د اور انبوري دي د دې ناست دی خولې ته ورچي دا خوله داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي. یا بار الہ دا څوک دی؟ وی چې نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي. کله لمبې پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې. دا څوک دي؟ وی چې نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو د وینې او د زوی تالاو دی او یو سړی پکې پروت دی. غوبې وایي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي هغه طرف نه کانې راشي او دی په داخله ولګي او بیا پکې ورغورځي. دا څوک دی؟ وی چې نور مخکې ځه. وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود. وی یو راته وایي چې انا جبریل زه جبرائیل علیه السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیه السلام. دا سم چې درته وښوده غوږ کېده چې اوس دې پې پوه. یا رسول الله کم سړی چې پروت او سر په کاڼي ماتېده او جوړېده دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به پې نه کول. قرآن به وي تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د سر په دې عذاب گرفتار. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلو عمل به سردار کونینو فرمایل چې دا خوله په انبورونو شلیدا او جوړېدا. تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله به د په دنیا کې دوه جنګول. د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي. زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدې. نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي. اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي مو. زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام. دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي. سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زو تلاو وي تر قیامته به پکې بوتې وي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب.
پیغمبر د شپې خوب کتلې بیا یې سحر صحابه او ته ویلي دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه رستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ټیک شو کته وی رښتیا دی که دروغ دی نو د رسول الله نه